دا اوس د یهودو د نصاراو یو بله بدي و عیب الله پاک بیانوي د دې یو بله دعوه ده. هغه دا دعوه وه چې دوی به نبي علیه الصلاة وسلام ته ویل برای ول نو خو خدای پاک دې زموږ سره خپله خبره وکړي چې ته په حق نبي یې، الله پاک را لېږلی کلام یې درکړي، خدای خپله خبره ولې را سره کوي چې ستا په ذریعه کې ته خپله مدعي هم ته یې چې واضح نبي یم او دلایل هم درته ته پر وایه. نو خدای پاک خپل وایي د خدای پاک ویل نو دوه قسمه کیدای شي چې دعوه کوي، یا چې سم دم موږ ته بلا واسطې ووایي په مابینځ کې د بل استازی نه وي، مخامخ کې خدای خبره را سره وکړي. د مثال په طور الله پاک چې به جبریل امین ته خبره کوي یا یې به بل ملک ته کوي، کله په مابینځ کې واسطه خو الله پاک بالذات هغه ملک ته خبره کوي، ملائکه یې رارسي تر رسولانو پورې راوړي. نو الله پاک زموږ سره خپله مخامخ خبره وکړي لکه د ملایکو سره چې کوي. دا یو طرز. بل طرز دا دی چې د سره مخامخ کې خدای خپله زموږ سره خبره نه کوي بلا واسطه، د واسطې په ذریعه دې راسره وکړي. څه معنا؟ هغه ملک ته دې خبره وشي، هغه ملک دې راسه مخامخ دې موږ ته ودرېږي، باره دې راته وایي چې دغه نبي ولې په د خدای پاک خبره چې دوی یې غواړي وایي زموږ سره دې وکړي په دوه طرزه، وایي په هر طرز چې زموږ په سره سر وقبوله ده، یا د خدای مخامخ راته وغږېږي چې دغه نبي دې موږ به دې ومنو، او که مخامخ نه راته غږېږي په واسطه دې راته وایي. واسطه معنا هغه ملکه جبریل امین یا مثلا میکائیل یا هره ملکه چې هغې ملک ته دې ووایي، هغه ملکه دې راسي موږ ته دې وایي باره به وایي چې دغه نبي دې موږ که ته نه ومنلې بیا او دا چې ته خپله ګاډې اوازه نه دې دا رقم دې موږ نسو منلی. الله د دغې شبهې دا رد کوي. نو دا یوه غوښتنه شوه. بله غوښتنه یې دا وه باره خدای پاک دې ستا پر حقانیت یو دلیل ښکاره کړي، شته حق یو علامه دې راته راواستي، بیا دې موږ منو. نو وروره چې نه دلیل شته، نه ملکه راته وایي، نه خدای خپله راته وایي، نو دا که هر یوه سبا به یې راغځه کوي چې زه نبي موږ په هغه پسې دا موږ نسو پسې کېدلی. الله یې دغه شناعت را پورته کړي. دا دونه ناپوهان خلک دي، داسې بد خلک دي، دا رقم خبرې کوي. الله وایي وقال ویل الذین هغه کسان لا یعلمون چې دوی علم نه درلودی نافو علی بعض. وایي دا د بېعقلۍ نه کېږي چې دغسې خبرې څوک کوي چې دوی علم نه درلودي څنګه خبره دې کوي. وایي لولا یکلمنا، لولا خو نو دپاره د تحزیز دی، طالبان داسې په دې پوهېږي. لولا یکلمو ولې خبرې نه کوي نه زموږ سره الله خدای پاک. خدای دې خپله خبره را سره وکړي بارانو یا بالذات یا بالواسطه. بالذات دا معنا چې ملکه په مابینځ کې نه وي، بالواسطه دا معنا چې ملکه یې په مابینځ کې وي. ولې خپله خدای خبره زموږ سره نه کوي. ترجمې ته هېڅ پوهېږي. لولا یکلمو ولې خبرې نه کوي نه زموږ سره الله خدای پاک. دا یې یاد. او تأتینا آیه، او تأتي یا دې راسي نه موږ ته آیتون یو علامه و دلیل ستا پر رسالت باندې، یا یو دلیل راته راسي په خپله موږ به دې باره ومنو. نو الله وایي دا خو دا ناپوهان وایي لا یعلمون باندې الله پاک تعالی وکړي چې دوی علم نه لري، ناپوه احمقان دي، دا خبره خو کوي. الله وایي کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. كذلك پر دغه رقم لکه دغه زموږ چې ګډ دي و نبي علیه الصلاة وسلام ته قالو ویلي و الذین هغه کسان من قبلهم چې مخکې در دوی تېر سوي دي پخواني چې پلرونه وو نیکهګانې وه، هغو هم ویلي وو مثل قولهم په مثال د قول د دوی، هغو هم دغه خبرې وو خپلو نبیانو ته یې ویله. خپله یې موسی علیه السلام ته نه ویلو وو چې باره خدای پاک دې موږ سره سر په سترګو ووینو باره دې ممنو، یارې ورخبره دې راسره وکړي. بیا چې موږ وینو الله خو دا په تېرو امتو کې تېرو نبیانو ته هم دغه خبرې دا ناپوهانو کړې وې. دا معنا نه شوه چې یوازې دوی کړې ده، یعنې خلاصه د الله پاک د خبرې دا راوتله چې الله وایي د بېعقلۍ دغه دستور چې زر کاله مخکې کوم بېعقل خبره کړې وه، زر کاله بعد هغه بېعقل چې راغلی بېرته هغه خبره کوي. دا معنا چې دا د بېعقلۍ نښه ده، د بل شي نښه نه ولې هغه بېعقل هم دغه خبره کول. دا اوس چې زر کاله بعد پیدا شو دا هم دغه خبره کوي. نو الله یې دغسې وایي کذلک پر دغه رقم قاله ویلي و الذین هغه کسانو من قبلهم چې مخکې در دوی وه، یعنې تر دغه جاهلانو چې د نبي علیه السلام په زمانه کې وه، تر دې چې مخکې په تېرو عصرو کې په د نورو نبیانو په زمانه کې هم جاهلانو هغه هم خبره کول مثل قولهم په مثال د قول د دوی. اوس نو خبره دا پېښه شوه چې ښه چې هغه بېعقل چې زر کاله مخکې تېر سوی دي هغه خبره کوله، دا نن زر کاله بعد دا بېعقل هم دا خبره کوي. نو دا ولې دې ورسره لیدلي وه، هغوی یو ټیپ ریکارډ ورته ایښی و چې ځینې زده کړه ولې. الله وایي وجه دا ده تشابهت قلوبهم، تشابهت سره ورته دي، سره مشابه دي قلوبهم زړونه د دوی، د دغو خلکو زړه د هغو سره مشابه دي. نو یو شی چې د بل شي سره مشابه کوي خو وجه د شي د غواړي. خلک نه وایي پلانی سړی لکه زمری، نو په چشت کې ورسره مشابه کوي. خدای انسان دی، هغه زمری حیوان دی په غرو کې ګرځي، وایي دا لکه زمری په چشت کې سره مشابه کوي په دلاوري کې.
وایي لکه زمری چې جلاور دي دا هم جلاور دي، هغه جلاوري وجه د شبې سوله. دغه سړی مشبه سو، هغه سړی هغه زمری مشبه به سو، وجه د شبې یې جلاوري سوله. یا مثلا یو بل سړی خلک یاد کړي وایي دا لکه حکیم طائي، دا سړی مشابه سو او هغه حکیم طائي مشبه به سو، دا سخان او مشبه وجه د شبې سوله. دلته الله پاک د دوی زړونه پر له وخته چې د سره نواجه د شبې چې ده دلته نو تفسیر سره دی په الحماقت تشابهت سره ورته دي قلوبهم زړونه دي په حماقت خو بعقل کې سره ورته دي. دا مغونه قدر خرج به لکې مازی لکې نه لري لکه هغه چې ودغه غوښتنه کوي دی هغه غوښتنه کوي. نو تر دې ځایه پورې دغه یو سوال چې دی کوي فقط الله پاک هغه علت بیان کوي چې دا سوال دی په دغه کې جواب یې نه کوي. دا چې د آیات کریمه متوجه سي الله پاک دغه ویل دی دغه دعوا کوي چې ولې خدای زموږ سره خبره نه کوي. دا خو یوه غوښتنه وه. هغه چولیا چې دلیل راسي هغه د دلیل خبره پلا پرېږده پر ځای. دغه شول خدای زموږ سره خپله خبره ولې نه کوي، یا یې د ملک په واسطه یا یې د ملک د واسطې څخه ما سره په خپله بذات ولې خبر نه راسره کوي. الله پاک جواب نه کوي. الله پاک فقط دا بیان کړ برای دا علم نه لري، ناپوه دي دا کسان. او دغه د ناپوهي خبره د دوی په خوا چې کوم ناپوهان تېر سوي دي هغو هم دا خبره کول. او بیا یې دا بیان کړه چې نو هغو د دوی خبره ولې یې وجه سره الله وایي خو زړونه یې سره ورته دي، زړه یې په دې عقل کې سره مشابه دي. هغه هم دغونه قدر مال بېلفي حیوان او دا هم دغه بېلفي شی دي دواړه. نو خو د خبرې هم سره ورته ده چې خرګري یې په یوه درجه کې ده، خبره یې په یوه درجه کې ده. کنې دا نه معنا چې دي هغو پر لیدلي وه چې زړه یې یو دی هغه خبره یې خوله راوځي. بلا جواب یې نه کوي ورنو چې ښه د دې جواب څه شي دی. د دې څه وایي دا خبره مفسرین رحمت الله علیهم وایي داسې زده کړي چې د بې عقل جواب سکوت دی. چې دا د بې عقلي خبر دی نو الله وایي دا جواب څه کوي. ولې خو نو دی دا غواړي چې د ځانه ملکه جوړه کړي. نو الله پاک چې بالذات خبرې کوي خو ملایکو ته کوي او جبریل امین ته دا وایي زما سره د خپله خدای خبرې کوي. هغه معنا چې زما سره ملکه خدای پاک جوړ کړي. نو الله پاک د انسان ملکه جوړه کړي. دا د انسان عقل وایي. خو ملکه جلا مخلوق دی د نوره څه پیدا دی. انسان جلا مخلوق دی د خاورې څه پیدا دی. دی چې دعوه کوي چې خدای دې زما سره ډایرک وغږېږي، خو د نبي سره ډایرک وغږېږي جبریل امین ورته راغېږي. په عامو حالاتو کې په اکثرو حالاتو کې په خاص حالاتو کې نه یادوم. نو چې د هغه سره د ملکي په واسطه غږېږي ده ځان ته اوس خورا لو رتبه نه کښېښول چې خدای پاک زما سره خپله خبرې کوي. د هغه معنا چې خدای دې ما ته د جبریل رتبه راکړي. نو خو دغه یې بیا کړي. نو دا جواب څه کوي؟ یا دا غواړي چې د ملک په واسطه دې خبره را سره وکړي. نو خدای پاک په ملکه باره و هر سړي ته ورګېږي هر یوه ته به جلا جلا وایي چې دا نبي دی. نو خو هر یوه د ځانه رسول جوړ ملکه خو نو رسول ته راځي. نو خدای معنا دا ګرده کلګي رسولان شي هر یوه ته به هر کور ته به جلا ملکه ورځي هر ښځې و هر نر ته به غږېږي. نو خو د ځانه د نبي ځان ته د نبي درجه ورکړه که نه کړه. نو الله وایي دا خبره جواب نه غواړي چې دی دعوه کوي چې یا دې زما څه ملکه جوړه شي خدای دې ډایرک را سره وغږېږي، یا دې زما څه نبي جوړ شي ما ته دې ام ملکه راشي راته ووایي وایي چې دا رسول دی. نو خو برابر د رسولان سو بیا د یو رسول ضرورت څه دی. نو چې خبره دومره د ناپوهۍ ده د ناپوهۍ جواب څه شي دی؟ سکوت دی. په قرآن کریم کې بل ځای هم وایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. وایي د خدای پاک عباد هغه کسان دي چې هغه پر دې مځکه تګ کوي تګه په عاجزي، تګه د سړي په رکاب. دغه رقم تګ یې نه لکه زموږ ځینې ځوانان ګایګای ځي ته به ځان ځینې ګورې چې اوس راپکښې کې ونه خېږي مړي په یو ځای کې مې چې ولې خدای اسمان ته ګوري په ګوډي پسې ځغلي یا د هغسې لکه نشه چکړې ده بس هغسې یو حیوان رقم ځغلي. نو دا عباد الرحمن نه ورته ویل کېږي دغو کسانو ته. عبدالرحمن چې دی معنا چې د الله پاک واقعي بندی هغه په خشوع روانې لارې ته ګوري د نورو خلکو خیال ساتي چې هغه تېري. دا یوه نقشه ده. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بله نقشه الله پاک د خپل بنده دغه ویلي وایي هغه څوک چې زما عبد زما بندی بل دا دی که د جاهل خبره ورسره وپېچل سوه دی قالوا سلاما دی سلام ورته وایي. سلام دا نه منه چې ورته السلام علیکم سلام دا منه ځینې رخصتېږي ځي ځان کاږي خبره نه ورسره پېچي. ولې په پوهېږي که چې بل خبرې ته ول ورکړي بل کاشکنځل درته کوي بله پله معاینه در یادوي نور دې سپکوي. نو که د جاهل سره مخ شوې سلام ورته وایي. سلام نه منه چې ځان کاږي ځي ځینې چې ابکېږي رخصت شي ځینې چې نور دې پسې سپکوي بې ابکېږي نو ولاړ شي. نو دلته هم الله پاک عین هغه رقم دستور وچلاوه چې نو د ناپوه خبره خو دغه ده چې باید متارکه ورسره وکړي خبر ورسره پرېږدي. نو جواب یې درسره نه کوي ورپرېښاوه. ما خبره بیا درته وکړه خلاصه چې د دوی ناپوهي یې بیان کړه چې دا علم نه لري. بیا یې وویل چې دغه د ناپوهۍ نتیجه دغه ده چې هغه پخواني امتونو کې چې کوم بې عقلان تېر سوي هم دغه خبره کړو خدای زما سره ډایرک وغږېږي. او دا دوه خبر ولې سره یو سو هغه وجه مې کړل تشابهت قلوبهم الله او زړونه سره ورته دي. اوس نو د هغه بلې خبرې جواب پاتې شو برای یو دلیل دې خدای راولېږه سره خبره که نه را سره کوي یو دلیل خو دې راوړي دا خبره یې واقعي پر ځای ده
چې دوی وایي دلیل دې راوړي چې دا ماته نبي کړي دا چې هر څوک دعوه وکړي چې زه نبي یم او دلیل نه لري دا خو نو بره بګرده خلک د نبوت دعوه کوي د دې خبرې جواب ته ضرورت و الله یې جواب ورکړي داسې جواب ورکړي قد بینا الآیات الله وایي قد په تحقیق سره بینا الله وایي موږ بیان کړي الآیات علامې د یوه دانه غواړي آیات الله جمع راوړله دوی چی غوښتل هلته مفرد یې ویلي او تأتینا آیات داسې کلمه ذکر شوې او تأتینا یا دې راسې موږ ته آیتون یوه دانه علامه و دلیل الله څه وایي قد بینا الآیات دی یوه غواړي الله وایي ما په جوفو آیات ورلېږلي دي معنی علامې مې ورلېږلي د پاره د چا د رسالت د نبي علیه السلام چې دا په حق رسول دی د کوم چا دپاره مې ورلېږلي دي لقوم یوقنون لقوم د هغه قوم دپاره یوقنون چې دوی یقین کوونکي یو سړی د حق په تلاش پسې دی وایي واقعي که ما حق پیدا کړی زه اتباع کوم الله وایي د هغه دپاره ما دغونه آیات ورلېږلي دي چې دغه هر آیه و علامه یې د دې دپاره کافي ده چې دی ایمان راوړي یو سړی فقط کجباسه دی حق نه پیدا کوي په یقین پسې نه ګرځي فقط مازې خبرې ډېروي نو چې ډېروي د هغه دپاره چې د هغو نه نورې علامې راوړي هم کار نه کوي چې د هغو نه نورې راوړي هم کار نه کوي هېڅ خبره نه کېږي لکه د مثال پر په اوس عصر کې چې دی زموږ ځینې مسلې مختلفې دي لکه موږ په دا خپلو ماجتانو کې وینو دا اوس په دې ارزي چې ملا ورسره کښېني یو راکشي دلیل ورسره وایي چې قرآن ټوله لیکه په دې کې ورته تېر کېدی ولا که د خپله خره څټاکې ولا که د خپلې خبرو دا دلیل څه کوي که د کوم چا یقین برابر د هغه دپاره یوه دانه حدیث مقابل دی چې ورته پېښ چې یقین یې نه وي برابر چې ته الحدیث را پېښې دا ضعیفه دی چې ته حدیث را پېښې دا ضعیفه دی ته چې را حدیث را پېښې دا ضعیفه د ضعیفات وستا حدیثونه هغه د ده په دماغ کې کومه خبره ناسته ده هغه قوي ده بس هغه د خدای در خبرې مسله ده د نبي علیه السلام خبرې مسله ده هغه ګرده باره مشتري دي ستا که حدیثونه وه که د علماو اقوال وه که د مجتهدینو خبرې وه هغه ګرده ضعیفه دي هغه بې ځای نو دا ملامتېږي دا چې ګر سره د مثال په تور یو دعا نه کوي بل د اذان غني کوي بل څه نه کوي چې ګر سره د حدیث عبارت دا څه پاته هېڅ فرق نه لري ولې خو ستا هغه ټوله ضعیفه دي فالتو دي د دغه ګرده قوي دي دا دغسې دی الله وایي چې کوم څوک د یقین پسې ګرځي د هغه دپاره آیات او علامې بیخي ډېرې دي او که په یقین پسې نه ګرځي د هغه دپاره چې هر څومره نور راځي لا یې بیا ځایه دي د هغه دپاره کار نه ورکوي نو ته په یوه علامه پسې که ظاهره خو اربعة الفراسه چې دي دی دې ما ته یو دلیل پیش کړي دی دې ما ته یو یوه دانه دلیل غواړي لکه دوی ما او تأتینا آیه ول ما ته دې یو دلیل راوړي الله وایي آیات والا له یو دلیل نه دی مګر خو د یقین دپاره چې څوک په یقین پسې ګرځي د هغه دپاره کافي دي چې نه په یقین پسې نه ګرځي د هغه دپاره چې هر څه نه راوړي د هغه دپاره کفایت نه کوي نیول هغه دپاره ملامت کوي پر خپل خلاص کول هغه رقم دی نو د هغه سره بحث مو نه دی پکار دا خبره در دغه ځای پورې الله پاک د دې شریعت ورختم کړ اوس نو رسول علیه الصلاة والسلام ته یو نوع مایوسي پېښه شوه د دغه مایوسۍ دفع الله تعالی ورکړه هغه دا دی چې دا خلکو چې په دا دغو آیاتو باندې نصب قانع او داسې کږې خبرې کوي چې خدای دې ډایرک را سره وژغېږي یا دې ملک راته راواسي دا شیان وایي نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یو څه دلګیري او خوابدي پېښه شول الله هغه دلګیري لري په باره داسې الله اطمینان کوي چې انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا الله وایي دا ګر د دنیا دې تا نه منې مګر ستا رسالت حق دی الله وایي زه منم چې ته رسول یې انا بېشکه موږ ارسلنا لېږلی یې که ته بالحق په حق سره مو لېږلی الله وایي په حق رسول یې که څوک مني که نه مني بشیرا په داسې حال کې چې ته زیری ورکوونکی یې و خلکو ته د جنتو زیری ورکوې د ثوابو زیری ورکوې ونذیرا او په داسې حال کې الله پاک وایي چې ته بېروونکی خلک بېرویې د چا څخه د دوژخه څخه دغه یو ځای ته ورته څه متوجه شي د نذیر ترجمه ګایګای د چا پام نه په بېرېدونکي یې وکړي وایي نذیر بېرېدونکی نذیر بېرېدونکي ته نه وایي نذیر بېروونکي ته وایي چې د بېرېدونکي او د بېروونکي فرق سره شته بېرېدونکي خو دا دی چې په خپله بېرېږي نذیر دا دی چې نور خلک بېرېږي د الله پاک د عذابه څخه نو بشیر معنا زیری ورکوونکی چې خلکو ته زیری ورکوي د جنتو پر نیکو اعمالو باندې نذیر معنا بېروونکی چې بل څوک بېروي خلکو ته وهم ورکوي ترس ورکوي د الله د عذابه څخه یې بېروي الله وایي په حق رسول یې دغه دی وظیفه د بشارت او املا ته به خلکو ته زیری وبېري ورکوې ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولا تسألوا استاسو سوال نه کول کېږي عن اصحاب د خاوندانو څخه الجحیم د دوژخ چې د دوژخ خاوندان چې کوم څوک دي چې د دوژخ ورلوړونکي په دې باره کې ستا ته څوک سوال نه کوي الله پاک وایي چې ته نه وارخطا ای رسوله چې ما راوکړه خدای راکړه چې د فلاني سړي ایمان ولې نه راوړه دا خبره بله تاسې زده کړئ ځینې کسان دا دا بله غوله دنګي شروع کړې ده ولا چې په جرمن کې کافر مړ شي چې ستا څه بس خاص ده بعض د جرمن کافر بس خاص ما څه خو الله د دوژخ دپاره پیدا کړی دی کم چاته نن دعوت نه دی رسېدلی دغه جنګونه چې شروع دي دا مړي چې کېږي بمبارونه چې کېږي د دې څه مطلب نن په دنیا کې ښځه کشنی یتیم کوڼ ړوند ګرده په خبر دی که مسلمان دی که کافر دی چې د حق او د باطل مقابله شروع ده پر ایمان
او په جرمن کې به کافر مړ کېږي زما څخه پوښتنه کېږي تا ولې دین نه و رسولی دا اوس خبر ده چې به نه ده ځای کېږي په امریکا کې به کافر مړ کېږي بس خاص به زما څه کېږي تا ولې دین نه و رسولی دغه آیات دلیل اعلی وایي نبي علیه السلام وایي ستاسې لا پوښتنه نه کېږي بس ته خپل بشارت و انذار کوه که اوس ته هغو ته بشارت و انذار نه دی سوی ولې نه دی ورته سوی دا جنګ په څه شروع دی خو د هغه دعوت دی یې نه مني خلاص جنګ په هغه باندې شروع دی د هغه ځای لښکرې په هغه باندې را روانې دي دا فقط درواغ دي خلک کتابات هلته که په هندوستان کې هندو مړ شو ولا په ورځ قیامت تا ودري ساز بلا که ګر سره ما ودري زما څه پوښتنه ولې کېږي ټولو ته دین بیان سوی دی چې نه مني دا خو د ده خبره ده په محله کې که یو جاهل مړ شو ولا ملا صاحب ستاسې پوښتنه وشي ګر سره زما څه ولا پوښتنه وشي کوم کاتې که دی درېدلی دی د دین غوښتنه کړې وه که ما ځان کښلی بیا سي چې شپه ورځ ته بیان چالان دي دی پر غوږ نه نیسي او دی چې مړ شي مردار شي پوښتنه بیا زما څه کېږي دا بیا عجبه خبره ده نو الله پاک دا ربي وایي ولا تسألو ستاسې سوال نه کېږي د چا څخه د چا په باره کې عن اصحاب الجحیم د خاوندانو څخه د دوژخ څوک چې د دوژخ خاوند یې خپله ځان د دوژخ ورورونه جوړي دا په تا کې څه اړه لري چې خوا بده وه که دی بې ایمانه مړ شو زما څه به پوښتنه کېږي الله وایي بلکل تا خپل بشارت او انذار ورکړي پوښتنه ستاسې هېڅ جلګرې په دې کې مه کوه ګوره دا یې تسلي و رسول ته ورکړه پر دغه خبره چې هغو کسان دا کږې خبرې کولې نبي علیه السلام ته دلتګي پېښ شو چې دا خو زما رسالت نه مني پر ما هغه د ایمان نه راوړي د مثال پر لمونځ نه کوي نو نبي علیه السلام ته خستګي پېښه ده الله یې خستګي دې کړه چې ته بشیر یې ته نذیر یې په حق رسول یې په دې باره کې ستاسې هېڅ سوال و جواب نه کېږي فقط خپله وظیفه سرته ورسوه وظیفه دا د حق بیان کړه د کوره رایستل په تا ضروري چې خامخا به ته ورځې د کوره به دې راباسې زارۍ پورته کوې صاحبه ته خو نو ولې نه راځې ستا ټول رسول به زه در مچ کړم دا جمع کې نه معلومېږي دا که معلومېږي که نه معلومېږي ما درته ویلي چې د جماعت منځ کې اووه ویشت دي دا چې ته کوې که نه که هغه بیا ستا دا تسلي و نبي علیه السلام ته ورکول شوه پسې وروسته د بلې خبرې رد الله تعالی کوي هغه دا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوی پر ایمان داسې ډېره توجه ورسره ښه درلودله چې ځینې مباحات شیان مباحات هغه دي چې په دین کې حرام نه وي دغه مباح شیان به ګای کوله چې هغه مباح باندې به هغه یهودو نصارا او دغه شیان خوشحاله کېدل دا کار په ظاهره ناروا نه و مباح و روا کار و مګر د دوی پر طبیعت ښه لګېدی پیغمبر علیه السلام به دغه کارونه کول وربونې خدای رامایل سي زوی مړی باره کښېني زما خبره واري باره په دماغ کې خبره ثبت سي ایمان بیا نصیب سي دا کارونه ده کول الله پاک هغه خبره مخته کوي چې دا کسان په دې نه راجلوېږي چې ته یو ګوړی د ده په طبیعت باندې نه کوي ښې خبرې وکړي معنا دا نه معنا چې د ده د باطلو تایید وکړي یا هغه روا خبرې هغه مباحه خبرې چې نه کوي د ده په طبیعت جوړې کې وکړي چې واده یې رامایل کړم الله وایي دا هغه ځان زه پېژنم دا چې د ده په دین نسي در هغه وخت دی نه خوشحاله کېږي چې هر وخت د ده ټوله ګمراهي ورته تایید کړه بارونه بیا دی خوشحاله دی لکه ګاګی ځینې ښه خلک ملایان په دې باندې خطا وسي دی د یو چا یو لږ کې خیال ساتي چې باره به ټولې دغه وسي مګر هغه چې هغه ده خپله ګمراهي ټوله ورته تایید نه کړي ستا ته علاقه ستا توجه نه دی توجه سره نه درته کوي نو دلته الله دغه وایي ولن ترضا خبره ته معلومه شوه چې په مباحاتو کې د دوی نو کې مراعات کوه چې ګونې خدای راجع شي باره راسي کښېني الله دې سره درته وایي ولن ترضا هېڅ کله به راځي نه شي لن بیا دپاره د تاکید د نفي دی دا نفي یې مؤکدې کړې هېڅ کله نه راضي کېږي عنکه ستا څخه الیهودو دغه یهودیان ولن نصار او نه دغه نصرانیان نصرانیان او یهودیان دواړه ستا څخه تر هغه وخته نه راضي کېږي تر څه وخته حتی تتبع ملتهم حتی تر هغه وخته تتبع چې ته متابعت وکړې تابعداري وکړې ملتهم د ملت د دوی ملت څخه مراد هغه د دوی دین دی چې د دین تابعداري ونه کړې سم دم ورسره یهودي نه سي سم دم ورسره نصراني نه سي دی په ټوله ژوند تا ته ولاک وایي چې شاباس ستا ته دلی راضي سي د ده عکس درځي یو څه نو په مباحاتو کې را د دوی مراعات مه کوه خلاص دغه تمه دې درته لري دوی تا ته دا تمه نه لري چې دی به درته راواوړي ده لا تا ته یو څوی غلی کړ دی چې ګوري دی به راواوړي هغه دا رقم درته ناست دی ته غواړې چې د ده رضا په مباحاتو خلاف کړه دی دې ملت ته رااړي خپل ملت هغه د دوی دین نصرانیت او یهودیت دې رااړي اوس دا خبره مفسرین رحمت الله علیهم ورسره ږدي وایي نو دا کار ممکن دی چې د خدای رسول د یهودیتو د نصرانیت اتباع وکړي دا امکان لري چې د خدای رسول یهودي سي نعوذ بالله دا امکان لري چې د خدای پاک رسول نصراني سي نو چې دا خبره امکان نه لري چې د خدای رسول یهودي و نصراني سي د دوی رضا هم امکان نه لري چې راځي ولې سره بیا تړ علاقه دا دوی خبرې لکه متصله لزومیه چې بهرحال که چیرې لمر راختلو نو ورځ موجوده سره تړلې دلته هم دا رقم الله وایي دی ستاسې نه راضي کېږي تر څو چې د ملت اتباع یې ولري نو د ملت اتباع د دوی د دین اتباع دا خو د رسول په شان کې امکان نه لري چې د خدای رسول دی او دی د یهودي کېږي یا د نصراني کېږي
نو د هغه رقم د یهودو د نصاراو رضا امکان نه لري د هغه راوجه امکان نشته چې خلک اوس کوشش کوي د اسلامي ملکو پاچاهان چې ګونې خدای پلانی نصراني راضي سي پلانی یهودي ګونې ټول بلیر راضي سي ګونې بوش راضي سي چې 50,000 د خپل ملک ګرد غورمکې په خوله کې ورکړي لا ولاک هغه راځي چې هغه ولاک ورته چې جزاک الله تر څو چې دا ملت یې ورسره تصدیق نه کړي د ده دین ورسره تصدیق نه کړي ټول ملت ورته غورمکه هغه نه درته وایي چې شابس لا د ده یو څه پسې درځي لا وایي نورم په کار دی کار نورم په کار نه دي هر څه مسلمانان چې ورته ګرفتاره کړي هغه نه دي ورته ویلي چې شابس برای نور کار په کار دی نور در نور نه کېږي ولې خو الله یې نهایت ته کښېښوي چې حتی تتبع ملتهم نو د خدای په خبرو کې عزت نشته د خدای په خبرو کې خو درواغ نشته الله وایي هغه وخت به دوی تا ته وایي چې شاباس چې ده سره ټول ملت نصراني کې ورلره ټول ملک ورواړی د ده ودین ته باره به نو دی خوشحاله سي پسې الله پاک وایي ښه چې دوی خو نه راضي کېږي نو دوی نو کوي خوشامندي درته کوي د خپل دین درته ګوري وایسته کوي چې زموږ په دین کې دغه ګټې دي نو د هغه په باره کې باید ته څه ووایې زما په خبر ته متوجه اوسه تر دې ځایه خو رسول ته اطمینان ورکوي چې د دوی دپاره که ته کومه خوشامندي کوې د دوی سره موږ کوي مباحات ارتباط ورسره راځي چې دی به راشي دی خو نه راځي شنو خو دی بیا هم وړاندیز لري درته دی درته وایي چې دا زموږ په دین کې دغسې نو کوي ګټې دي که ته زموږ خواته رامیل چې نو ته باید څه ورته ووایې جواب دې باید څنګه وي قل ته ورته ووایه الله پاک وایي ای رسوله څنګه ورته وایه داسې ورته ان هدى الله هو الهدى ان بشک هدى الله هدایت الافاق دی هو دغه الهدى هدایت ورته زه د خدای د هدایت ولا قدر تېرسه ته دغسې ارمه لا علامت وکړه دی تا ته چې دورې ویسته کېږي کینو جڼه جڼه بلا مه ورته کوه چې ته ودرېږه ته ودرېږه ګاه یوه بانه ګاه بله بانه په یو خبر ملا علامت وکړه بس خو د خدای هدایت زموږ قبول دی هغه مو دین دی ستا و دین ته ولا قدر دغسې تمه په یپله ور وکاږه ګوره دا بیا نبي علیه صلات الله پاک هدایت وکړي نبي ته چې کومه خبرې هغه امت ته کومه خبره هغه خبره امت ته هم متوجه ده نو قل ته ورته ووایه د دوی په جواب کې که دوی تا ته تمه درلودله ورته ان بېشکه هدى الله دغه هدایت د خدای لارښوونه د خدای چې ده هو دغه الهدى رښتینی هدایت دی ستاسې په هدایاتو لارښوونو چې موږ نسو تلای دغه د خدای هدایت مو قبول دي د هغه زموږ بس دی مګر و په پای کې تهدید ته ګوره خدای و خپل رسول ته چې نازنین پیغمبر دی په دې ټوله کائنات کې د خدای پاک بل دغونه غټ محبوب لکه رسول علیه السلام چې دی بل نشته مګر سره کوم الله پاک برملا خبر ورته کوي ولئن اتبعت که چیرې ته متابعت وکړې اهواءهم د غوښتنو د دوی ګورې هغه د دوی دین الله پاک زه په اهوا باندې یاد کړي هغه د دوی دین چې ورپاته دی هغه د دوی غوښتنې هغه یې په اهوا خو د نفس خواهشات نو هغه د دوی پر دین یې ګرځه د نفس خواهشات هم کېښوه نو ودي خو د دوی غیم اسماني دین و د هغه وجه ده هغه دین کې خو دوی لاس منحرف یې کړي یو څه احکام دي چې هغه په قرآن په ادبي په کتاب کې وایي هغه خو دوی منحرف راواړول یو څه چې پاته وه هغه قرآن ور منسوخه کړله نو چې یو څه یې منسوخه دي یو څه د ده خود سخته دي نو خو پاته اهوا شوله نو کومه دي چې حق پکښې کې پاته شوله په دغه یې په اهوا تعبیر ځینې وکړي نو الله وایي که ته متابعت وکړې اهواءهم د دوی د غوښتنو بعد الذي جاءك من العلم یا پراخ هغه د دوی خبرې حقیقت نه لري هغه اهوا ده دا یې یو بله خبر دا ده چې تا ته خو علم راغلی دی خو الله در ښوولې ده حقه لاره چې دغه لاره ده نو چې هم دلیل درته موجود دی هم هغه خبرې عبس دی او ته پسې هغه په هغه پسې ولاړ سې نو به دې جواب نو به دې کار سره کوي نو کار ته څه ګوري که ته متابعت وکړې اهواءهم د غوښتنو د دوی بعد وروسته الذي تر هغه جاء چې راغلی دی کوه تا ته چې هغه نو څه شي دي چې هغه نو عبارت من العلم د علم څخه شاته علم یقین درکول سوي تر دې وروسته په دې پسې ځې نو ما لک من الله الله وایي نو ما نشته لکه ستا دپاره پیغمبره من الله د طرفه څه د الله من ولي هېڅ یار ستا دپاره نشته هېڅ مددګار دې نشته الله وایي نه مې ورپرېښولی نه مې ورلک ولا نصیر نه ستا دپاره مددګار و کومکي شته نه وګي لرې دوست بل لرې او نه بیا نصیر و کومکي لرې یعنې دا نو قانون سو چې هر چا که د باطل پرسته سره ځان دورې وایسته کوي چې مانا باره به یو کار وسي زما به کار پکې سم سي الله یې لکۍ یې پسې ځه خو زما ته د اعتماد هغې سلب شو خو د ده سره لکۍ دورې وایسته کړی نو هغه چې ورپرېږدي ما خپل رسول ته دغسې شدیده لهجه استعمالي بهرحال که د دوی په خوا پسې ولاړې او حاده چې علم یې در کړی دی من بعد ما جاءك من العلم علم درکول سوي دي که متابعت دي اهوا وکړي نو الله وایي ما لک من الله د الله د طرفه څه ستا دپاره ناصر بیا نه مقررېږي د الله د طرفه څه ستا سره دوستي نوره نشته الله وایي بالا ما د دوستي د خوا پسې ایله کړی نو ښه چې د خدای د رسول ما د نازنین پیغمبره سره دا کاري نو د بل سړي سره بل سره کوي دا چې عام امتیان هغه ته معین د هغه حکم دی چې که چېرې د یهودو د نصاراو د اهواو متابعت کوې الله وایي زما نه ستا تر سره مل بالا نه دی
زما ولایت دوستي ستا سره نوره نه ده. حالا تپوس وې دوی پوه شو ته لږ مو سره وچلول که مو ډېر سره وچلوله، زه دې د مثال په طور نصرت دوستي نه کوم. دا د دې ځای پورې ما ویل هغه چې دوی نبي علیه السلام کومه تمنا دې ته درلوده هغه ما الله پاک کمه ځینې ور وکړه چې په دین یې نه سي په دې تمناګانو سر نه سره ورسي. دا ځینې کافران او چې دوی کومه تمنا در سره لري غوښتنه در سره لري د هغې به برمدا اعلان کوي چې ورته زه د دې هدایت تابعدار نه یم. دا چې ته وایه زه د هغه هدایت تابعدار یم چې الله راکږلي. او دا یې په پای کلکه خبره ورته وکړه چې که چېرې یوازې رامایل سوې د دوی په خوا پسې ورغلې او علم هم لرې پوه هم یې وحي مې درته نازلې کړي دي نو ستا دپاره زما نصرت او زما دوستي نوره ختم ده. دا یې ورته دا خبره اعلان وکړي، دا خبره ختمه شوه. په پای کې نو الله پاک په دغه یهودو و نصاراو کې یو څه کسان وه چې دوی خو ګرده پر باطله نه وه. نو که څه په آیت کریمه کې په یاد چې الله پاک ورته چې په کتاب راغلي نبذ فریق منهم یو ډلې به یې غورځاوه ګرده نه وه. دغه رقم لږ لږ کسان هغه هلته مغزه یې فعاله وه. خپل تورات انجیل ته چې بیا وکتله په پوهېدله چې دغه ولا چې حق رسول دی برای ایمان په راوړي د هغو کسانو صفت الله ته فرمایي. وایي دا نو نه منه چې یهود و نصارا موږ پسې راواخیسته راواموخیسته ګرده باره دغسې خاورو سره مات شو دا رقم شو. الله وایي خو دې کې پوره کسان وه چې هغو ایمان پر نبي علیه السلام راوړي خپل یهودیت و نصرانیت یې پرېښوي کلمه یې وویله قرآن یې ومني لکه خپل عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په دواړو کې نو عالم هغه یې هم زده و پر نبي علیه السلام هم په حق در پرې ایمان راوړي د هغو صفت وسکوي مدح یې کوي. الله وایي الذین هغه کسان آتینا چې موږ ورکړي وو هم و دوی ته الکتاب کتاب مو ورکړي وو اهل کتابه وه تورات مو ورکړي وو یا مو انجیل ورکړي وو یتلونه په داسې حال کې چې دوی تلاوتاوه هو دغه کتاب حق تلاوته په حق تلاوت سره تلاوتاوه. نو دا کسان څه شي اولئک یؤمنون به اولئک دغه کسان چې نو دوی یؤمنون به ایمان لري به پر دې چا باندې پر دغه خپل کتاب باندې نو دا په حق پر خپل کتاب ایمان لري. او کوم کسان چې کتاب وایي په حقه یې نه وایي لکه دا نور یهودان چې وه چې خپل تورات یې وایه د نبي علیه السلام په صفت چې راتله هغه یې بدلاوه چې یو حکم چې بیا د قرآن سره برابر هغه یې بدلاوه. نو دا حق تلاوت دی؟ دا خو نو حق تلاوت نه دی، دا خو نو خپل د ځان تلاوت کوي. لکه یو څوک چې نعوذ بالله کلام را وکړي په قرآن کې چې کوم آیات یې هغه چې درته بیا سمې سي یا نو خرافي بل پر ځای نوشته کوي. نو دا خو حق تلاوت نه دی. حق تلاوت خو دغه دی چې په قرآن کې کوي هغه ته ووایه. نو دلته چې الله تعالی وایي چې هغه کسان چې دوی ته کتاب ورکول سوی وه او په حق یې تلاوت او حق دا معنه چې په هغو ایاتو کې تبدیل نه راوستی او فکر یې ورله کړی و چې د دې ایات دا مطلب دا مطلب نو د هغو حکم چې شي خبره دغه دی اولئک دغه کسان نو یؤمنون به ایمان لري به پر دغه کتاب باندې دغه نو اصلي مؤمن دي. او هغه چې په حق یې نه تلاوت او تبدیل پکښې کوه هغه ظاهري مؤمن و مګر سم د مؤمن نه و ظاهره ده زه مؤمن یم مؤمن نه و که سره. ومن یکفر به او نو څوک چې کافر سي به پر دغه کتاب چې دا ورته ورکول سوی و د هغه احکام نه مني نو خو د هغه نه مني قرآن هم نه مني قرآن سره برابر دي فاولئک هم الخاسرون. الله وایي فاولئک دغه کسان هم دوی نو الخاسرون تاوانیان دي. خاسر نو دغه دی چې د سرمایه و ګټه ګرده سره باید هغه ستش ور راشي. نو دا کسان چې دوی خاسرین دي ګر سره د ایمان یې راته راسه ولې خدای پر هغه باندې ایمان لري په کتاب باندې نو چې ایمان در سره نه د ده اعمال صالحه به څه ګټه ایمان یو سرمایه ده دا یې تعدا وي. د چا چې ایمان خوندي شو بار نه که لمونځ کوي که روژه کوي که نور ښه اعمال کوي هغه نو باره ذخیره کېږي ورته پرافي علاقه کې ورخوندي کوي. چې د سره د چا ایمان نه دی د باره 50 واره لمونځونه کوي دی د 50 واره د مثال په طور خیراتونه کوي روژې دي نیسي نظرونه دي کوي نو خو ایمان نشته نو دا خاسر بولي چې ګر سره برای هغه چې عمل کوي هغه هم پالتو دی ایمان هم د سره نه لري. نو الله وایي چې څوک کافر سي به پر دغه کتاب چې ورکول سوی دی په حق تلاوت یې نه کوي فاولئک دا کسان هم دوی الخاسرون دوی نو تاوانیان دي. نو دغه بیا نور شناعات و د یهودو چې غټ شناعت یې دغه چې بره خدای پاک زموږ سره خپله خبره وکړي یا په واسطه د ملک یا بالذات الله پاک ورته چې دا دونه د حماقت خبره ده. پخوانیو احمقان هم دا خبره کول دا یې هم کوي ولې خو دوی دواړه سره چې احمقان زړونه یې په حماقت کې پرله ورته دي. او دا خبره چې دلیل غواړي الله وایي دی به یو دلیل غواړي ما آیاتو به ډېر دلایل درلېږلي که څوک د یقین طلبګار چې زه ایمان راوړم د هغه دپاره کافي دي بیخي ډېر دلایل دي د قرآن هر آیات د دوی دپاره نه لیږي. کنه د نبي علیه الصلاة والسلام عملي ښکاره معجزې و دې ته پرتې وې چې نبي علیه السلام ورته ښکاره کولې او په بیا یې تسلي نبي علیه الصلاة والسلام ته الله پاک ورکړه باره یې ویل که دوی ستا رسالت نه مني چې ستا په زړه کې څه خبره رانشي د مثال خو عمل نه کوي ته په دې کې دلګیره نه شې چې دا نو ولې نه یې ومنه ته په حق رسول یې الله وایي ما دې تصدیق کړي چې رسول یې فقط بشارت زیری ورکوه خلکو ته انذار و بیرې ورکوه دا چې دوی ایمان نه راوړي په هغه باره کې ستا څه پوښتنه نه کېږي دوی ایمان ولې نه راوړي نه دې راوړي خپله به د غږ خاوند دي. او بیا یې وویل چې ما د دوی څه دیکپال وي څه لږ کې مراعات نبي علیه السلام کوه په مباحاتو کې الله د هغه سره وګرځوه چې دا په دې باندې نه کېږي
دا ستاسې نه راضي کېږي چې دین کې ور وانه وړې په دې شیانو دی نه راضي کېږي او که دی ستاسې غوښتنه ولري چې را واوړه الله الاعلان ورته وکړه زه د چا ودین ته نه وراوړم د خدای هدایت مې بس دی دا خبرې ورته وکړه او په پای کې داسې زجري خبر الله پاک وکړه چې که هر چا که ته که بل دي چې متابعت یې د دوی د اهواو د خواهشاتو وکړي الله ور زما د طرفه دوستي و کومک ورسره ختم دی او بیا د اهل کتاب هغه چې ایمان یې راوړي د هغو مدح الله پاک په پای کې وکړه چې دا نه معنا چې یهودو نصارانو خلک باره مجموعه پر لون غاړي ټوله رد کړي هغه کسان چې هغه ایمان یې راوړي د هغه نه بلا یهودي نه دي نصراني نه دي الله هغه مؤمن دي هغه سم سړی دی هغه د جنت خاوند دی چې څوک کافر شي په هغه تورات باندې هغه تورات یې د نبي صلی الله علیه وسلم مدح کړې ده دا یې نه مني دغه کس یې خاسر و تاواني دی واخر دعوانا